کوم نوټ نه لري یا نوټ راځو بسم الله الرحمن الرحیم خپل درس بسم الله الرحمن الرحیم زموږ تاسو نن موضوع څه شته and today lesson د نن ورځې په درس کې you will learn how to نن تاسو به زده کړئ چې څه کولای شئ یو identify new features of MS Word 2013 means difference between MS Word 2003 and 2013 نن موږ تاسو یو موضوع دا ده چې په 2014 کې هغه نوي شان هغه نوي ځانګړتیاوې مشخصوو چې په 2014 کې کوم ځانګړتیاوې شته او بل د 2014 او 2003 ترمنځ فرق موږ ته وایو چې مثلا تا ته یو څوک وایي چې ته ولې 2003 ور نه وایې ولې 2009 نه وایې ولې 2010 نه وایې ته 2014 شروع کړې ته باید جواب ورته ولرې چې په دې خاطر دغه ځانګړتیا پکښې کېده نو زه نه وم یوه موضوع مو دا ده یعنې تاسو بیا په فرق پوه سئ یو بیا فرق وپېژنئ بل به دا وپېژنئ working and the word 2003 user interface نن بیا موږ تاسو انټرفیس وایو یعنې دا شاوخوا وایو چې دې ته څه ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي ډایلاګ بوکس چیرې دا شان وایو بل open MS Word 2013 څنګه کولی شم چې MS Word را خلاص کړم یعنې مثلا په څو طریقو موږ ورډ پروګرام را خلاصولی شو د هغو څخه چې هره طریقه بیا تاسو زده کول تاسو کولی شئ چې ووایئ بله موضوع مو دا ده view documents in different ways څنګه کولی شم د ډاکومنټ ښکاره کړم څه دي ډاکومنټ اوس وایي چې دا څه شي دا شان get help with Word 2013 او بل به د Word 2014 باره کې هیلپ ترلاسه کړو یعنې دا هغه زموږ تاسو موضوع دي چې نن یې موږ تاسو وایي د خیر سره که ځینې کسان کې په تاسو کې لیکي کولی هم سي چې ویې لیکي که لیکي ویې لیکي که نه ویې لیکي دغه اوله ورځ یې دغه لیکل غواړي بیا نور نه غواړي څه دي لیکي دا ستاسو که په تشریح سره خلاصېږي که نه لیکي مې مه لیکي پروا نه کوي
راځو نو خو موږ تاسو خو ویل چې موږ تاسو ورډ پروګرام شروع کوو ورډ نه شروع کوو ایم ایس ورډ 2013 شروع کوو د ده نوم چې دی ایم ایس ورډ 2014 دی دا چې موږ تاسو وایي چې ایم ایس دغه ایم ایس خپله مخفف د مایکروسافټ دی چې موږ تاسو وایو مایکروسافټ خپله یو امریکایي کمپني ده چې د کمپیوټر دپاره پروګرامونه جوړوي چې مشر یې بیل ګیټس نومېږي 9 بلیون ډالر یعنې په نړۍ کې تر ټولو خان کس په شتمنۍ کې دی څه دي عموما د کمپیوټر دپاره چې پروګرامونه جوړوي هغه دغه مایکروسافټ کمپني جوړوي نو مایکروسافټ کمپني یو د دې څخه چې جوړ کړی دی اپیس یې جوړ کړی دی کله چې تاسو ګورئ یا رانیسئ هلته پر لیکلي وایي مایکروسافټ اپیس 2007 یا مایکروسافټ اپیس 2010 مایکروسافټ اپیس 2014 دغه اپیس خپله دفتر ته ویل کېږي دا په دې خاطر د دفتر یعنې د اپیس نوم پرېږدي هغه پروګرامونه چې په دغه اپیس پیکیج کې ستا ټول دفتري کارو دپاره استعمالیږي مثلا اکسل پروګرام چې دی هغه دغه شپږ پروګرام یې د لې ویل کېږي څه دي اکسل پروګرام چې یا د څه دپاره استعمالیږي د محاسبې دپاره استعمالیږي که غواړو چې مشکل ترینه محاسبه اجرا کړو په اکسل کې کولی سو یا مثلا دونه راغلی دونه راغلی دا په ډالر واړو دا په افغانۍ واړو ټوله په اکسل کې کېږي بل چې دی پاور پاینټ دی پاور پاینټ د پریزنټیشن دپاره استعمالیږي که غواړي یو څوک یو چاته پریزنټیشن رایه کړي لکه په دا پوهنتونو په علمي ځای کې چې درس ورکوي هغه خپل پریزنټیشن بیا پر پروجیکټر ورته ښیي هغه ټول په پاور پاینټ کې ورته جوړیږي اکسس چې دی د ډاټابیس دپاره استعمالیږي یعنې د معلوماتو ذخیره کول دپاره که غواړي چې دی معلومات په منظم ډول ذخیره کړي د اکسس څخه استفاده کوي لکه مثلا دوې تذکرې په یوه نمبر شته نشته دا ټول یو ډاټابیس دی مثلا دوه ټلیفوني نمبرونه په یو رقم نه وي دا هم یو ډاټابیس دی یا خارجان چې مثلا ستا د سترګې عکس واخلي ستا ټول معلومات ورته راوړي یا مثلا ستا فینګر پرنټ واخلي ستا ټول معلومات ورته راوړي دا یو ډاټابیس دی دا په اکسس پروګرام کې موږ کولی سو دا شان مثال یې دغه رقم څه دي دا د سترګې د موږ داسې نسو جوړولی چې زه اکسس ویل نو بس زه به نو داسې ډاټابیس جوړوم یا خو ډاټابیس جوړولی سي هغه یو مثال دی د ډاټابیس مازې بل چې دی پبلیشر دی چې د ډیزاینینګ دپاره استعمالیږي که غواړو چې ډیزاین وکړو د پبلیشر څخه استفاده کړو داسې ډیزاین تاسو نسئ کولی چې ته وایي لوحې یا دا شی ډیزاین کوم یا د سرټیفکیټو د ډیزاین دپاره تاسو کولی داسې استفاده وکړئ بل چې دی آوټلک پروګرام دی آوټلک پروګرام د ایمیل دپاره استعمالیږي یعنې که غواړو چې وزرهاو کسانو ته په اپلای ایمیل واستوو د آوټلک پروګرام څخه استفاده کړو موږ تاسو د دې ټولو څخه راچېرېږي موږ کار یوازې د چی سره دی د ورډ سره دی نو ورډ پروګرام چې دی د افیس د پیکیج څخه دی یعنې د دې د مجموعې څخه دی او خپله د چی دپاره استعمالیږي ایم ایس ورډ از یوزډ فار د ډاکومنټیشن خپله د ډاکومنټیشن دپاره استعمالیږي یعنې کتابت دپاره نو موږ تاسو ورډ پروګرام د دې دپاره استعمالوو چې کتابت وکړو نو په کتابت کې راپور لیکنه مجله لیکنه کتاب لیکنه دا ټول یعنې هر ډول لیکنه چې تاسو نن په بازار کې وینئ ټوله په ورډ پروګرام کې کېږي مثلا ورډ پروګرام موږ د دې دپاره هم استعمالولی سو چې میل میرج کړو یعنې ډېرو کسانو ته په اپلا خط ولیکو ضرورت نشته چې هر یوه ته جلا جلا تکرار ولیکې د ده په واسطه کول شوی یعنې که غواړو چې موږ تاسو لیکنه وکړو د ده په واسطه د ده څخه استفاده کوو دا خو مو ویله چې ورډ پروګرام مایکروسافټ کمپني جوړ کړی دی او د لیکنې دپاره استعمالیږي د کتابت لپاره نو موږ تاسو ولې 2014 وایو ولې 2003 نه شروع کړو یا د کمپني ولې راولاړ سول چې 2003 په 2014 واړوي یا 2003 پلا په 2002 واړوي بیا په 2010 واړوي بیا په 2014 یعنې دا خو مصرف راځي دا موت نه اړول کېږي څه دي په پیسو باندې اړول کېږي یعنې دوی کار پر کوي نو دلته هغه غټ غټ فرقونه یې ما راخیستي دي چې د 2003 سره دوی ډېر غټ فرق لري 2007 2010 2014 فرق نه لري فرق لري خو هغه ډېر کوچنی فرق لري چې هغه وایو خو د 2003 سره ډېر غټ فرق شته د 2003 سره یو فرق دا دی چې 2003 نو لایف ریویو و یعنی په ژوندۍ بڼه نه خو 2007 2010 او 2014 چې دي لایف ریویو دي لایف ریویو دې ته ویل کېږي یعنې په ژوندۍ بڼه مثلا دا خط زه انتخابوم یا کنټرول ان بزوم مهرباني سیدي مثلا دا جملې ما ولیکلې خیر خو هغه غټې بیسي هم راغلله واوښتل څه
مثلا زه چې کله د انتخاب کوم دلته راسم دا بیا وروسته موږ ته وایو ګورئ دا رنګ و شان یې دغه سایز یې خپله په اتومات ډول غټېږي زه کلیک نه پر کوم دا غټېږي دغه ته چې ویل کېږي لایو پرې ویل کېږي یا مثلا ګوره زه د فونټ کلر ته یې ورنږدې سمه دغه رنګ و دا شان یې خپله په اتومات ډول راته اوړي دغه ته چې ویل کېږي لایو پرې ویل کېږي 2003 کې دا خاصیت نه و 2003 دا رقم و مثلا ځم دا لایو پریویو زنجیر څخه اوس چې هر څونه ته موس شان ورنږدې کړې دی تا ته سایز نه اړوي ته به کلیک پر کوې ګوره موس مې ورنږدې کړي خو ده سایز نه دی راته اړولی زه به کلیک پر کوم بیا به سایز راته واړوي مثلا دې ځای ته به رنګ نه دی کلیک په پر کوې بیا د سایز ته اړوي اوس نو د جې توان دا دی چې موږ ته څخه وخت نیسي مثلا دا رنګ خوا نور سره کوي بیا راځي بیا دا رنګ دا خوا نور سره کوي بیا راځي هغه چې مازې به چې موس ورنږدې کړي چې هر رنګ به ښه خوا سره کوي پر هغه چې کلیک کوئ هغه درته دی دغه ته لایو پرې ویل کېږي نو په 2003 کې دا خاصیت نه و په 2010 2014 کې دا خاصیت شته دا یوه ګټه بله ګټه یې دا ده چې په 2003 کې منیوګانې وې خو په 2010 او 2014 چې شي ټیبونه دي د ټیبو د منیو ترمنځ فرق دغه دی چې منیو تا ته رایبون نه ښیي یعنی منیو موږ ته رایبون نه لري خو ټیب تا ته رایبون ښیي رایبونو د منیو ترمنځ فرق دغه دی چې په منیو کې تا ته کمانډ مشخص نه دی معلوم چې پلانکی کمانډ به چیرې سیدي اما په ټیب کې هر کمانډ تا ته مشخص معلومیږي دغه ټیبونه چې بیا ځي دوی بیا هر ټیب یې پر خپلو ګروپو ویشلی دي سیدي بیا وروسته دا شان وایي ته سمازې وپېژنې سیدي چې دغه فرق یې څه دی یعنی ګوره دا هوم ټیب دی انسر ټیب دی کله چې زه کاپي و کټ دا شان ته راسم مشخص دا اجماع ته معلومیږي دا کمانډ دا دلته شته خو په منیو کې به زه پسې ګرځم چې کټ یا کاپي چیرې دی مثلا په 2003 کې به داسې یو منیو ایډیټ منیو به و تا به پسې کتل چې کاپي دغه ده مثلا اوس که موږ ته نه معلومیږي په یا په دې کې نشته ویو نشته په فایل منیو کې نشته فارمټ کې نشته نو بیا ایډیټ راځي نو دا خو 200 منیوګانې کوي پروګرام نو ته به په دا ټول کې ګورې خو ډېر وخت نیسي نو ټیپ هر کمانډ تا ته مشخص ښیي سیدي چې دا کمانډ دغه دی دا بل فرق و بل فرق دا دی چې په 2003 کې موږ ته کنټاکچوال ټیب نه درلودي کنټاکچوال خپله فرعي ټیب ورته ویل کېږي سیدي کنټاکچوال ټیبونه هغه ټیبونه دي چې خپله په وډ کې نشته خو د نورو کمانډو په اضافه کولو سره موږ ته راځي دا کنټاکچوال ټیبونه چې دا درې دانې دي یا به فارمټ ټیب یا به لیاوټ ټیب یا به ډیزاین ټیب چې هغه یا پر عکس پورې اړه لري یا په ټیبل پورې اړه لري چې هغه د هغه مطابق بیا موږ ته وایو په کار دلته ګورئ اوس په دې ځای کې موږ ته څو ټیبل لرو دغه اته یو ویو ټیب دی ریویو ټیب دی میلینګ ټیب دی ریفرنس ټیب دی پیج لیاوټ ټیب دی ډیزاین ټیب دی انسر ټیب دی هوم ټیب دی دغه ټیبونه موږ ته وایو دا ډیولپر ټیب و نیټشو دا په موږ پورې نه لري سي دا بیا وروسته بیا شاید ورته راسي دا نو بیا د چیش لپاره دی اوس ګوره کله چې زه دلته یو عکس اضافه کړم یعنې یو پکچر زه اضافه کړم ما ته په اتومات ډول دلته یو بل ټیب هم راخلاصېږي مثلا فرض کړه دغه عکس مې اضافه کړي ګوره دلته ما ته په اتومات ډول یو بل ټیب اضافه سو فارمټ ټیب چې بیا موږ د دې فارمټ ټاکلی سو دغه په 2003 کې دا ټیب نه یا مثلا کله زه به مثال بل درکړم خیر خصوصي بیا مطابق نه دی په اکسل پورې اړه لري مثلا ته پارابولا رسموې پارابولا یې خو موږ ته په وډ کې نشو رسمولی سیدي اکثره خلک دا پارابولاوې رسموي سیدي هغه ته وایي په 500 افغانۍ واده نه در رسموم په فوټوشاپ کولاډا کې اخته هغه بیا یو ثانیه هغه د 1 سانتي متر که دور کې د ستا پارابولا ټوله غلطېږي نو مثلا زه ورته وایم ما ته په کمپیوټر باندې زه رسموم ایکس وای محور انتخابوم دا زما مطلب دا دی زه داسې دغه در وښیم دا کنټاکچوال ټیب در وښیم مثلا زه ورته وایم که مې ایکس ته یو قیمت ورکړي وای دغه څوکه دوچند یې کړ یعنی ایکس زه یې قیمت ورکوم وای مربع کړه ته دا خو به مو ویلي تاسې که یا نه مو جې ویلي په سونسین کې چې نه مو جې ویلي و په 11 په ما خپله په نم کې بله زه چا م ویلي وه کوم په 10 کې ویل دا به راکاږ کړې اوس مثلا که زه ایکس ته منفي 2 قیمت ورکړم وایي به څو سي منفي 4 به سي اوه یا مثبت 4 کېږي منفي په منفي کې مثبت دا مثبت 4 څه که منفي 1 قیمت ورکړم مثبت 1 کېږي که 0 قیمت ورکړم د وای دپاره هم 0 راوځي ځکه 0 چې مربع کې 0 کېږي 1 چې مربع کې 1 2 چې مربع کې 4 کېږي کله زه دا د منځه یوسم دلته د جې پارابولا ماته جوړه شوه
دا لپاره بلای جوړ سول اوس ګورئ دلته دوه ټیبه موږ ته سته نور اضافه سوله یو فارمټ ټیب اضافه سو بل ډیزاین ټیب اضافه سو دغه ته کنټراکچوال ټیبل کېږي مثلا که زه غواړم چې د دې قیمتونه وښیم دا بیا وروسته موږ ته څه وایي چې اوس یې مه زده کوئ ما ګوره دلته هغه قیمت راته ښیي چې د ایکس پر محور منفي 2 دی د وای په محور مثبت 400 دی دغه ته کنټراکچوال ټیبل کېږي دا په 2003 کې ته دا کارونه نه سوای کولی سیدي دا بل تاوان د 2003 بل فرق یې دا دی چې په 2003 کې موږ ته اپیس بټن نه درلودی په 2003 کې موږ ته اپیس بټن لري خو په 2002 کې موږ ته پر دغه ځای باندې اپیس بټن لرو دغه فایل منیو موږ ته په اپیس بټن راوړي د کایر په کمپیوټر کې ستا دغه اپیس بټن درته معلومیږي خو په 2010 او 2014 کې بیا موږ ته اپیس بټن لرو دغه پر ځای بیا موږ ته فایل منیو لرو چې دا وایي د خیر سره چې دا د څه لپاره ده یو فرق دا و سیدي بل فرق دا دی چې د دې ایکسټنشن چې دی ایکسټنشن یې دا ډي او سی دی اما د 2014 2010 او 2010 ایکسټنشن دا ډي او سی ایکس دی دغه ډاټ خپله ټکي ته ویل کېږي څه دی دا مسکانو څوک راکوي په تاسو کې څوک دی څه دی یو فرق یې دغه دی چې د دې ایکسټنشن چې دی دا ډي او سی دی اما د 2014 2010 او 2010 ته چې دی دا ډي او سی ایکس دی دغه یو ایکس اضافه سوی دی ایکس خپله د ایکسټنټ په معنا دی او دغه ډي او سی خپله د ډاکومنټ په معنا ده یعنی د ورډ فایل ته موږ ته څه وایو ډاکومنټ وایو څه دی ډاکومنټ یعنی د ورډ فایل چې کله ته پر ډیسکټاپ باندې حساب کې دا شاید وی وایي د خیر سره دا مثلا دغه موږ ته چې دی دا موږ لپاره ډاکومنټ دی دا ډاکومنټ دی دا ډاکومنټ دی اما دا بیا ډاکومنټ نه دی څه دی د ایکسل دا بیا ورک بوک دی زموږ لپاره څه دی یا ورک شیټ دی یعنی دغه ته موږ ته څه وایو ډاکومنټ وایو اوس د دې ایکسټنشن چې کله موږ ته حساب کو د 2014 2010 2010 ته دا ډي او سی ایکس دی یعنی یو ایکس اضافه دی دا معنا لري که چیرې یو فایل ته په 2003 کې حساب کې کولی شي چې په 2010 2014 کې راخلاص کړي اما که چیرې تاسو یو فایل په 2014 کې حساب کړئ په 2003 کې نه درته راخلاصي دا په دې خاطر ځکه چې 2003 خو زوړ ماډل دی هغه نه دی په خبر چې په 2014 کې به سره کم شی جوړ شوی چې زه راخلاص کړم اما 2014 کې بیا دا ځانګړتیا شته ځکه چې خبرو په دغه واړوي چې نوې ځانګړتیا یې پکې راوستلې اوس مثلا دغه فایل ایکسټنشن زه درته ښیم دا ایکسټنشن خو موږ ته ویلي اوس څنګه معلومومه دا مول دی کنټرول پینل ته راتللو په کنټرول پینل کې فولډر اپشن ته راتللو په فولډر اپشن کې به کسس پای دی هغه ویو چې به رالو په کې ورته ویل شو هایډن شو ایکسټنشن فار نان فایل فارمټس اوکې که اوس ماته دلته شی وای د دې ایکسټنشن چې دی مثلا دا ډي او سی ایکس دی یا مثلا د سټرین آی ډي کارت دا ډي او سی ایکس دی زه دا ایکسټنشن څنګه ایسته کوم ګوري کله د ایکسټنشن خپله نښتې برخې ته ویل کېږي څه دی یا مثلا په همزه کې چې دا تور لین غځي دا فایبر دغه ته ایکسټنشن ورکېږي دا په دې خاطر د هغه ځای غځي چې ورې کار وکړي یعنی اوس که زه د دې څخه ایکسټنشن ایسته کړم دا نور داسې شو لکه وایرس چې به ورته موږ ته دا فایل بلا نور نه راخلاصېږي دا فایل نور موږ نسو راخلاصولی نو که غواړم چې راخلاص کړم زه ورته ماته ایکسټنشن نه معلوم دی نو راسه ایکسټنشن به ولیکې ډي او سی ایکس ولیکه یو ډاټ پرېږده ګوره دا ډاټ ته پرېږده دا غلط سو دا په دې خاطر غلط سو ځکه چې دغه ډاټ وظیفه دا ده چې د نوم او د دې ایکسټنشن سره جلا کوي دا اوس داسې لکه تا چې نوم ورکوي بس خلاص سیدې ایکسټنشن چې نه جوړ کړي اما که زه راسم زه ورته وایم یا دا ډي او سی ایکس دی ډاټ ډي او سی ایکس اوس یې ته کولی شې چې بیا راخلاص کړې سیدي یعنې اوس سوال دا پیدا کېږي مثلا تاسو کار په 2014 کې وکړي ستا ورور یا مثلا په دفتر کار کوي هغه ستاسو منیجر 2003 انسټال کړ دی نو خدای خو دا ستا فایل نشي کتلی دا ستا راپور یعنې څومره غټ مشکل سوی نو د دې دپاره بیا موږ ته سره ولاړېږو کله چې ته په 2014 کې چې کار کړی غواړې چې ده ته یې ورکړې چې واخله په 2003 کې وګوره دی خو نسي کتلی نو بیا ته سره ولاړ سئ دغه یو ایکس زنجې ایسته کړئ یعنې موږ ته څه ویلي چې د 2003 فارمټ سره کم دی ډاټ ډي او سی دی او ایکسټنشن دغه یو ایکس زنجې خراب کړي ګورئ دا د ده شکل اوس داسې چې درته اوړي ګورئ 2003 فارمټ ته اوس که دغه فایل ته ورکړې دی کولی شي چې بیا په 2003 کې راخلاص کړي ګوره دغه د 2014 فارمټ دی دا د 2003 فارمټ دی د دې په شکل کې فرق شته ګوره دا ډبل ایس دا ده او دا داسې روټریټ کمه ده څه دي مهرباني یعنې یو فرق یې دغه سو
دغه ایکسټنشن خو انشاءالله پوه سواست تاسې یا مثلا غزلې په ټلیفون کې نه درته وایي وایي ولې نه راته وایي وایي دا په دې خاطر نه وایي چې وایي دا د کمپیوټر دپاره چې هغه د کمپیوټر دپاره نه وي جوړې سوي هغه د څه دپاره جوړې سوي دي هغه ایکسټنشن یې زموږ په ټلیفون کې نشته یعنې هغه د ایچ ډي غزلې ایکسټنشن زموږ په ټلیفون کې نشته چې راته بیا وایي اما ځینې ټلیفونان یې بیا وایي په دې خاطر چې هغه ایکسټنشن په کمپیوټر کې شته مثلا زه مثال در کوم ورډ فایل تا ته یو څوک درکوي وایي دا وګوره ستا په کمپیوټر کې افیس نه دی انسټال ته یې نسې کتلی ځکه چې هغه ایکسټنشن یې نشته بیا چې ته انسټال کړې بیا دی درته وایي یا مثلا ځینې ویډیو وي په کمپیوټر چې انسټالیشن وکړي اول د وار یې نه درته وایي سی د پرچیز رقم یې راخلاصي نه راخلاصي بیا ته وینډوز میډیا پلیر ور انسټالوې دا د دې لپاره انسټالوې چې ایکسټنشن یې پیدا شي راته وایي نو د دې دپاره دی و دا خو هغه غټ فرقونه اوس نو 2007 ولې واوښتي سیدي په 2007 کې یو کمانډ نو هغه ډېر دقیق نه درته ځم سیدي یو د 2007 او 2014 ترمنځ غټ فرقونه دا دي چې په 2007 کې موږ ته څه درلودي سکرین شاټ کمانډ موږ نه درلودي دغه سکرین شاټ دغه سکرین کلیپینګ دی چې ته د سکرین څخه عکس اخلې یو نوټ یو شی جوړې ده په واسطه کولی شي د سکرین څخه عکس واخلې دا په 2003 کې نه و دا یو فایل بل فایل دا نو پکښې کې ریکور انسیوډ فایل کمانډ و پکښې کې یعنې مخکې تا خط ولیکئ دا چې نه کیسه پلاړې سبا رالی بېرته چې هغه شی د ضرورت سو نو بیا چې ته لیکې زور درته غواړي هلته په 2014 او 2010 کې دا خاصیت شته چې هغه تا ته ریکور کړي خو په 2003 کې هغه کمانډ نه و پکښې کې سی دا غټ فرقونه دي نو زه دغه یو بل درته وایم سټارټ سکرین سیدي یو په 2014 یو خاصیت دا دی چې دی سټارټ سکرین لري سټارټ سکرین څه ته وایي when you start word without opening a specific document the start source provide quick access to the same document to document templates د سټارټ سکرین وظیفه دا ده که وایي که چیرې ته 2007 راخلاص کړئ دی تا ته سټارټ سکرین نه راولي فقط اتومات داسې هوم ټیپ دا شانت راولي اما که ته 2014 راخلاص کړې هغه اول د واره دی تا ته سټارټ سکرین په دې شکل تا ته په دې شکل چې درته راولي او یا هم داسې شکل یې سیدي د دې ګټه دا دی چې موږ تاسو کولی شو چې هغه ډاکومنټونه چې موږ ته سب کړي هغه په اسانۍ سره راخلاص کړو او ټمپلیټ راته شي دا چې دا شان چیش چې وایي د خیر سره سیدي یعنې دغه سټارټ سکرین خاصیت لري بل خاصیت چې دا دی کلاود اکسس لري چې دا ډېر مهم دی وای when you connect your office or word installation to Microsoft account you have the option of saving documents to your SkyDrive after you have a document in a SkyDrive folder or other shared location you and your colleagues can simultaneously work on one version of the document یو کلوډ مرتس د 2014 یوه ځانګړتیا دا ده د 2007 سره چې دی غټ فرق لري هغه دا ده چې دی کلاوډس لري کلاوډس خپله مرتس د سکای ډرایو په نامه سره یو ډرایو دی چې دا په 2007 کې نه و دا چې دی عموما د جاسوسیانو دپاره ډېر خلک استفاده ځینې کوي او یا هم د شیر دپاره مثلا یو نفر دی د دې ځای څخه راپور خارج ته وړي نو دی د خپل راپور په فلش کې نسي وړلی چې یوسي نو دی دا په چش کېږي په سکای ډرایو کېږي هغه د چش پوسته کولی شي د کلوډ پوسته کولی شي یعنې دا یوازې په 2014 دی دا په هغه صورت کې موږ ته کېږي چې موږ په وینډوز live.com کې آی ډي ولرو کله چې تاسو په هغه کې آی ډي جوړ کړئ په دا ځای باندې ستاسو عکس نوم درته شي یعنې ته د دې سره اکسس یې ته کولی شې د خپل فایل شان ورې ثبت کې یو بې څوک ویني نه دا یو ګټه بل هغه کوم انډیوالان چې ستا سره شیر دي تاسو هغه کولی شي چې په یوه ورژن د ورډ کې کار وکړي دا یوه وظیفه دا د وظیفه ده بل پریویس لوکیشن بوکمارک لري دا پریویس لوکیشن بوکمارک څه ته ویل کېږي when you close a document کله چې تاسو یو ډاکومنټ بند کړئ تاسو ورډ فایل بند کړئ ختم شي کولی کړئ بند یې کړئ word marks the location where you working wherever you working وایي دی دا ستاسو ځای درته ښیي چې تاسو چېر کار کوئ پلی درته وایم بیا درته ترجمه کوم the next time you open the document even on a different computer if the document is saved in a shared location or a resume reading alert appears to make it easy to return to that location د دې وظیفه دا ده د پریویس لوکیشن بوکمارک کله چې تاسو په ورډ فایل کې کار وکړئ ثبت یې کړئ سیدي سبا یې راخلاص کړئ راخلاص کړئ تا د څه میسج درکوي یوه ورځ مخکې تا کار کړی هغه ځای ته چې بوزم کلیک ورکړې چې پرون پر هر ځای تا بند کړي بس هغه ځای ته دی درته ځي دا په 2014 کې کېږي په 2007 کې دا کار نه کېږي په 2003 کې خو ګرسره نه کېدی د 2007 کې هم دا کار نه کېږي سیدي
په 2000 ګورئ تاسو یو فایل ثبت کړئ خط پشکې ولیکئ بند یې کړه دا فایل کله چې ته یې ګړی بعد راخلاص کړې لس کې دی تاسو د څه میسج درکړي وایي 2 دقیقې مخکې چې تا دا فایل بند کړې هغه ځای ته چې بوځم کله چې کلیک ورکړې که تا په 10مه جمله کې کرسر درولی وي 10مې جملې ته چې بیایي که چې په 11مه جمله کې درولی وي 11مې جملې ته چې بیایي بل ریډ موډ لري ریډ موډ یې دغه ته ویل کېږي څه دي کله چې ته ریډ موډ ته واړې دا ډاکومنټ وي دا بیا موږ تاسو په ویو ټیپ کې د خیر سره انشاءالله وایي دغه ویو ټیپ ته چې راسو بیا دلته وایو د دې وظیفه دا ده چې زه د صفحه تا ته سره ښکاره کړم یعنې د ریډ موډ په شکل یې ښکاره کړه ریډ موډ دا ته ویل کېږي چې ټول صفحې تا ته ښیي پر سکرین باندې په 2000 کې تا ته دا رقم نه ښیي څه دي ته نه شې کتلی دا رقم په اسانۍ سره نو دلته د دې ګټه مې دا ته په اسانۍ سره کولی شې تغیر شان پکې راولې اوس موږ تغیر نشو راوستلی بیا انشاءالله الرحمن چې دې ځای ته رالو بیا وایو چې تغیر پکې راولی یا مو پکې راولی بله وظیفه دا ده چې پریزنټ آنلاین لري آنلاین دا معنا چې ته کولی شې چې دا آنلاین شیر یې کړې درته ستا هر ملګری کولی شي چې په دا یوه فایل کې بیا کار وکړي بل فرق یې دا دی چې پی ډي اف ریفالو لري دا ریفالو دا معنا لري چې مثلا د پی ډي اف موږ تاسو کله چې پی ډي اف داسې دی چې یو فایل دا کس په شکل درته ثبتوي بیا څوک تغیر نه سي راوستلی تاسو چې په دفتر په ځای کار کوئ یو چا ته کوم شی په فلاش کې ورکوئ باید تاسو پی ډي اف ته واړوئ بیا ورکړئ په دې خاطر مثلا که تا مکتوب لیکلی چې 10 کس زه در معرفي کوم د یو ټیک مارک داسې کوي 18 کسه در معرفي کوم څه دي یعنې ته څه تاوان پېښېږي یا مثلا دا یوه ګټه بله ګټه دا ده مثلا تا په خپل کمپیوټر کې یو فایل جوړ کړي ستا په کمپیوټر کې دا فونټونه او دا شان سته څه دي اما ته چې بل کمپیوټر ته چې دا راپرنټ کړه هغه کې فونټونه نه وي که ته دلته یګانې سره جلا شوي په ځینو کمپیوټرانو کې دا خطونه لیکل شوي یګانې جلا دا په دې خاطر چې ستا په کمپیوټر کې چې هغه فونټ و د دوی په کمپیوټر کې هغه فونټ نشته نو دا یو علت یې دا دی چې سره جلا کېږي نو دا موږ د پی ډي اف په شکل ثبتو یعنې دا کس په شکل یې راته ثبت کړه بیا هېڅوک په دې کې به تغیر نه سي راوستلی زما سره به دلته د پی ډي اف په شکل زه چامې مثلا دغه د پی ډي اف په شکل سره دی څه دي په دې کې څوک تغیر اوس نشي راوستلی نو د ورډ 2014 یوه ځانګړتیا دا ده چې موږ ته چې کله دی د پی ډي اف په شکل ثبت کړي غواړم چې بیرته ورډ ته واړوم بیا دی راتاړي هغه داسې معلومېږي لکه دغه د پی ډي اف فایل دی یعنې کله چې موږ ته ثبت کړو دی په دې شکل ته ثبتوي اوس نو دلته دغه ورډ ریفالو چې دی لري د دې وظیفه دا ده یعنې که چیرې تا یو فایل تا ته یو چا په پی ډي اف کې درکړي ته غواړې چې دا ورډ ته واړې دا خو موږ ته اکثر وخت نشو اړولی خو د نیټرو په نامه سره سافټویر دی د نیټرو په نامه سره چې پی ډي اف فایل تا ته ورډ ته اړوي یعنې مثلا په خط باندې خط دا کس په شکل خط لیکل شوی دی ته کولی شې ورډ ته یې واړې خپل نوم ور واچوې دوی نوم ځینې زده کړې دا اوس اکثر استادان دغه چمونه کوي چې دا پوهنتون ده کتاب بل استاد لیکل دی راواخلې پی ډي اف یې ورته واړې بس خپل نوم ورته ولیکي چپټر شاګردانو ته یې ورغورځوي واخله یې زده کړي هغه دا استاد خپله نه ایسته چې دا رقم د اغلاوي دا شامل کړي یعنې تاسو که غواړئ چې دا کار وکړي دا په 2014 کې ډېر اسانه کېږي مثلا د دې څخه دا مطلب دی چې دا به ډېر تا ته داسې معلومېږي څوک به نه به پوهېږي چې دا د پی ډي اف څخه ورډ ته راوښتی دی یعنې که ته د پی ډي اف کې په 2000 کې واړې په 2000 کې خلک به پوهېږي چې دا وښتی دی ځینې شیان سره جلا کېږي اما په 2014 کې چندانې خلک نه به پوهېږي چې دا چې د پی ډي اف څخه ورډ ته راستي ګوره وایي وین یو اوپن ا پی ډي اف فایل ان ورډ کله چې تاسو پی ډي اف فایل په ورډ کې راخلاص کړئ یعنې ورډ ته یې واړوئ اټس پاراګرافس د دغه پاراګراف لیستونه ټیبلز جدولونه ان ادر کنټینټس act just like words content دا رقم یې درته ښیي لکه د ورډ فایل څه دي یعنې ستا هر څه تغیر پکې راولې بیا راوستلی سې د ورډ شکل ته خلک به نه پوهېږي بل ګټه دا ده چې ټیکسټ افیکټس لري یعنې ټیکسټ افیکټس څخه مطلب دا دی ګورئ دا کمان چې دی موږ ته په 2003 کې نه لرو څه دي په 2003 کې خو ګرسره نشته بل مثلا دغه ورډ آرټ دی څه دي چې د دې مختلف ډیزاینونه بیا موږ ته ټاکلی سو دغه ټیکسټ افیکټس چې موږ دلته وایو دا هم په 2000 کې نشته او بل سکرین شاټ اند سکرین کلیپینګ چې موږ ته ویل چې دا سکرین شاټ کمانډ پکې زه په سعودي په 2000 کې نه ونو د سکرین د هر ځای څخه چا کس اخلي دا بیا وروسته وایي څه دي داسې نه ته وایي دا اوس ما درته وایم هلته نه زما سر په خلاص کړي چې دا فرق یې څه شی دی دا ټوله بیا وایي امپروو سمارټ آرټ ګرافیک د سمارټ آرټ دپاره موږ تاسې ګرافیکس لرو یعنې مثلا تاسې یو شجره لیکئ یا ډیاګرام لیکئ څه دي هغه ډیاګرامونه چې موږ تاسې عکس نه سوای پکې راوستلی په 2000 کې په 2014 کې کولی شو چې هغه د ګرافیکس په شکل راولو
نو دا هغه و چې د دوی ترمنځ فرقونه وه. یعنې نن موږ درس دا و چې ورډ پروګرام مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی دی د لیکنې دپاره استعمالیږي. د 2003 سره یې فرق دغه دی چې 2003 لایف ریویو نه و، یعنې په ژوندۍ بڼه نه و. 2014 لایف ریویو دی. دا یو فرق. بل فرق یې دا دی چې په 2003 کې منیوګانې وې، په 2014 کې ټیبونه چې د ټیبو د منیو ترمنځ فرق دغه دی چې په منیو کې هر کمانډ تا ته نه معلومیږي، خو په ټیب کې هر کمانډ تا ته مشخص معلومیږي. دا یو فرق. بل فرق دریم فرق یې دا دی چې په 2003 کې فرعي ټیبونه نه وه، په 2014 کې فرعي ټیبونه شته. یا مثلا که ته پکچر راخلاص کړې، ته جدول راخلاص کړې، هلته نور ټیبونه اضافه کېږي. دغه ټیبونه په 2003 کې نه اضافه کېږي. بل فرق یې دا دی که چېرته یو فایل په 2003 کې ثبت کړی، په 2014 کې راخلاصوي، اما که ته په 2014 کې ثبت کړي، په 2003 کې نه درته راخلاصوي. بل فرق دا دی چې په 2003 کې اپیس بټن نشته، په 2014 کې اپیس بټن نشته. په 2014 کې فایل منیو مرتس لرو، یوازې په 2000 کې مرتس اپیس بټن لرو. بل سکرین شاټ کمانډ اضافه شوی دی. سکرین شاټ د سکرین څخه عکس اخلي. بل فرق دا دی که مثلا تا نن کار وکړي باندې کې سبا فایل راخلاص کړي، تاسو شي چې تا په دغه ځای کې کار کړی دی، پرون هغه ځای شي. بل ان هغه فایلونه چې تا ثبت کړي نه چې هغه دی درته راوستلی چې خو 2003 هغه فایل تا نسه راوستلی. بس د نن دپاره پلانن پاتې سو په دې خاطر چې موږ پلان مکمل نه کړي چې برق نه و. چې نور بیا سبا خیر سره مخ ته لاړ. نن تاسو فقط